الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قدرمنو مستمعين و مستمعات او اوریدونکو د پیغام د ټي وي مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د نن حلقې او درس موضوع ده لا اله الا الله، چې دې ته وایي شهادت ان لا اله الا الله، گواهی ورکول، اقرار او تصدیق کول په دې کلمه باندې چې لا اله الا الله. معنا د دې خدا ده چې نشته دی لایق د عبادت، نشته دی مستحق د بندګۍ منګرم یو الله جل جلاله. دا یو داسې مسله ده چې الله سبحانه وتعالی په دې باندې 1,24,000 انبیاء علیهم السلام را لېږلي او په دې باندې آسماني کتابونه نازله کړي او په دې باندې وقتاً فوقتاً صحابه تابعین اتباع تابعین الى یومنا هذا اسلامی امت ویني پیتوی کړي. د دې وجې نه کفارو سره د الله نبی چې کله جګړه راغله، جنگ راغی، په دې مسله یې راغلی. هغوی دا مانه چې الله د ځمکې پیدا کوونکی دی، د اسمان پیدا کوونکی دی، رب دی، خالق دی، مالک دی، خو دغه نه تسلیمو چې معبود دی، بلکې هغو د الله سره نور شریکان الهه ګرځولي وو. د دې وجې نه پیغمبر علیه السلام چې کله دعوت شروع کړ د توحید د دې کلمې، چې هغو ته دعوت ورکړ چې قولوا لا اله الا الله تفلحوا، دا کلمه ووایئ، په دې باندې عقیده وساتئ، د دې په مقتضیاتو باندې عمل وکئ، تاسو به کامیاب شئ. مشهور روایت دی په امهات الکتب د احادیثو کې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله د آیت کریمه نازل شو چې وانذر عشیرتک الاقربین، پاسا خپل قوم قبیل او ماحول خاندان هغه وویروه د الله د عذاب نه. او بیا چې کله الله سبحانه وتعالی د رسول جوړ که، قرآن پې نازل شو، سورة مدثر دا آیتونه راغله چې یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر، پاسا انذار وکا، قوم دې وویروه، د الله لویی او بڑائی بیان کا. دې وخت کې د الله نبی
د الله د ارشاد مطابق او امتثالا لامر الله د صفا په غره باندې اوخوت او هلته غږ وکړه، هر قوم مخاطب که او تر دې چې ټول قوم اهل مکه هغه را جمع شول په شمول د تره د خاندان ابو لهب هغه هم راغی. نو ده ورته وویلې که زه تاسو ته دا ووایم چې د دې غره د شانه یو قافله را روانه ده او یو جیش دی په تاسو باندې هجوم کوي، آیا تاسو زما تصدیق کوئ د دې خبرې؟ ټولو په یو آواز ورته وویلې چې ما جربنا علیک الکذب، موږ چېرته په تا باندې دروغ ثابت کړي نه دي، ته خو امین یې او ته خو امانتدار یې. ځکه د الله نبی په خپل خاندان کې بلکې قریشو کې مکه کې په امین سره مشهور و. نو بیا یې ورته وویلې چې زه تاسو د الله جل جلاله د عذاب نه یېروم او د هغه ورځې نه چې هغه ورځ کې به ستاسو پیشي، نو د هغه د ورځې د عذاب نه ځان بچ کئ په دې کلمه قولوا لا اله الا الله تفلحوا. دا کلمه ووایئ چې نشته لایق د عبادت، نشته د حاجت روا، مشکل کشا، غیبدان، کارساز او د عبادت وړ بغیر د الله نه. هغوی په مقابل د دې دعوت کې څه عکس العمل اختیار کړ. هغوی وویلې چې ته دا ګڼ الهه الها واحده یو اله ګرځئ، ان هذا لشیء عجاب، یقینا دا خو ناشنا خبره ده. ځکه د کعبې په شاوخوا کې د صحیح مسلم حدیث دی 360 اصنامه او د دوی الهه هغه مجسمې وي او دوی جوړې کړې وي. خو کله چې د الله نبی مکه فتح کړه راغی او طواف شروع که او بیا یې په دې اصنامو په دې بتانو الهو د دوی باندې ګزارونه وکړه او ویې ویلې وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق راغی باطل ختم شو او باطل ختمېدونکی دی. د دې وجې نه پیغمبر علیه السلام چې کله د توحید دعوت شروع که بیا توحید هغه هم د الوهیت، ځکه دا توحید درې قسمه دی. یو دی توحید الالوهیه، دویم دی توحید الربوبیه، دریم دی توحید الاسماء والصفات. او بعض علما یو بل قسم توحید چې هغه ته توحید تشریع الحاکمیة لله سبحانه وتعالی. قدرمنو مشاهدینو، توحید دا د ټول دین لب او خلاصه ده. توحید باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل وطن پریښی مکه مکرمه. په توحید باندې پیغمبر علیه السلام تکلیف لیدلی، هجرت یې کړی. په دې توحید باندې پیغمبر علیه السلام وینې تویې شوي دي. په غزوه احد کې د صحیح مسلم حدیث دی، اننګي مبارکې زخمی شوي دي، وینې ترې روانې وي. دغه شانته جبین مبارک تندی او غاښونه رباعیتۍ دا څلور د مخې غاښونه دا مات شوي دي. او دا په څه باندې؟ په دې توحید باندې، په دې لا اله الا الله باندې. پیغمبر علیه السلام چې دا نشت غزوات کړي دي او د سیر کتابونو لیکلي دي چې په 2 غزاګانو کې ګزارونه خپله کړي لاس په لاس باندې. دا د څه په خاطر؟ دا د دې توحید په خاطر. ځکه مشرکین الله په ربوبیت مانه
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. که به دې تپوس وکړه د دونه چې دا ځمکې او اسمانونه، دا غرونه، دریابونه او دا مخلوق دا چا پیدا کړی دی؟ د خالق څوک دی؟ الله. خو چې کله به دې ورته ویلې چې یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، نو بیا به دا یې نه مانې در سره. تر دې پورې چې الله سبحانه وتعالی په سورة قاف کې فرمایي قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. وای کله به چې دو ته توحید بیان شو، مسله به بیان شوه، د دوی د خاندان سړی، نسبي سړی، ذو نسب پیغمبر علیه الصلاة والسلام. هرقل کله چې د ابو سفیان نه تپوس وکړه چې کیف نسبه فیکم، د پیغمبر نسب څنګه دی؟ هغه ویل ذو نسب فینا. پیغمبر علیه السلام نسب معلوم دی، محمد ابن عبدالله، عبدالله ابن عبد المطلب، عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، والقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام. نسب معلوم. امام بخاری رحمه الله د پیغمبر اسلام نسب په یو سند سره 22 هغه نسب ذکر کړی په یو حدیث کې. د بخاری حدیث دی تر عدنان پورې. نو هغه ورته کذالک الانبیاء، دغه شان د نبی پیغمبر الله په نسب کې را لیږي، نسبي سړي کې نسب او حسب معلوم وي. خو چې کله هغه دا توحید او دا لا اله الا الله دعوت شروع نو په دې وخت کې قریش خو لا پرېږده، مشرکین مکه، بلکې د خاندان د تره ابو لهب آواز وکړه، پاسېد، خلاف یې وکړه او ورته ویلې تبا لك سائر اليوم الهذا جمعتنا. وتباش ای وراره دې مسلې ته دې مونږ راغونډ کړي یو، زمونږ خو دې ورځ را خرابه کړه. په لاسونو باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او په خولې باندې خلاف وکړه. خو پیغمبر علیه السلام څه داسې عکس العمل یې ورښکاره نه کړ، او بلکې الله سبحانه وتعالی برنا جبریل راولېږه، سورة لهب نازل کړه، تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب. هلاک او تباه دې شي لاسونه د ابو لهب، او هلاک شو. مال او اولاد هغه د په درد ونه خوړ، او دارنګه ښځه د غم د الله د نبی دشمنه وه، ام جمیل. نو الله سبحانه وتعالی هغه شانته هغه الله هلاک. نو دا تر دې چې پیغمبر علیه السلام چې توحید د الوهیت شروع کړ، نو هغه سره مشرکینو خلاف شروع کړ چې زمونږ دا ګڼ الهه دا یو اله جوړی، دې ته موږ تیار نه یو. د هرې ورځې دپاره د دوی بیل حاجت روا و، بیل مشکل کشا و. دارنګه د هرې قبیلې دپاره به یو بیل اله و، د دو صنم و، مجسمه یې جوړه کړې وه، او د هغې به عبادت کوه. نو توحید د الوهیت دې ته وایي افراد الله بالعبادة وحده، د الله سبحانه وتعالی عبادت کول په تنهایی سره، چې د هغه سره په عبادت کې نور مخلوق شریک نه کړي، نه نبی، نه ولی، نه ملک، او نه ملا، او نه بزرگ، او نه پیر، نه فقیر. نو لا اله الا الله. د دې وجې نه دا کلمه یوازې ویل نه دي، بلکې په دې کلمه باندې باور او یقین کول دی. یو ځل ابو طالب ته پیغمبر علیه السلام راغی، صحیح حدیث دی،
نو دی وخت ابو جهل موجود او نور وجها او مخوريز د قریشو دا موجود نو د ورته ویل چې عمي قل لا اله الا الله ته دا کلمه اوه نو زه به د الله په وړاندې ستا شفاعت وکم نو د بدبخته دا کلمه ونه ویلې سره د دې نه ابو طالب د پیغمبر علیه السلام حمایت یې کړی ملګرتیا یې کړې د ابو جهل په خلاف کې هغه ودرېدلی د الله د نبي په دفاع لیکن کلمه د توحید یې ونه ویلې ابو جهل ورته وایه ترغب عن ملت عبدالمطلب آیا ته د خپل نیکه د دین نه ګوره واپس نشي لکه نن سبا بعضې جاهلان نادان هغه وایي ګوره د پلارو د نیکه دین چېرته پرې نږدې هغه زړه کلمه راټینګه کړه قدرمنو نو په دې وخت کې چې کله پیغمبر علیه السلام هغه له د توحید د لا اله الا الله دعوت ورکه هغه رد که ونه مانه په غیرت کې راغی او وجه دا وه چې هغه پوهېده چې د لا اله الا الله مقتضیات دي غوښتنې دي د دې وجې نه علامه اقبال یو شعر ویلی از خدا خواهیم توفیق ادب یو شعر ویلی چې من که گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله را د لا اله الا الله خپل مقتضیات دي او غوښتنې دي نو ځکه الله سبحانه وتعالی آیت راولیږي چې انک لا تهدي من احببت ولكن الله یهدي من یشاء ای پیغمبره ته هدایت نشي کولی هغه چا لره چې ته هغه ته دا دعوت خوښوي هغه ستا نسبي دی ولو کتره دی هدایت دا د الله کار دی دا یو ډېر عظیم مقام لري نو د دې وجې نه یو شاعر وایي په دې به د خپله خبرې هغه پای ته ورسو په دې شعر هر گیا ہے کہ از زمین روید وحده لا شریک له گوید وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد